خامخا چې تاسو کې عقل راشي. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. د درېمې حصے څلورم باب چې دا تر 253 نمبر آیت پورې ده. پدې کې ترغیب ورکی جهاد او قتال ته په دوه واقعاتو دا شان داود قتال پکې بیا ذکر کی، ترغیبات ورکی انفاق فی سبیل الله تا او د جهاد او قتال لپاره د امیر ضرورتي د امیر د خپل لپاره شرایط په بیانې او حکمتونه د قتال او جهاد چې جهاد او قتال الله ولې فرض کړل. نو په دې باب کې دا خبرې دي. دا لومبه واقعیا بیانې د لپاره ترغیب او چې اسنه تاسو جنگ لره او جنازه چې زو پکې مړ شمه. نو الله فرمایي جنگ په جهاد مرګ چې دی نو دا په جهاد او قتال کې نه ده. د مرګ د پاره نیټه ده. کته خپل کور ناشته او ځان د خمس محفوظ کړی ومي او چې نیټه دی پوره شي نو ته په هغه مرګ مړې چې کوم الله مقرر کړی دی. لہذا د مرګ د يرنا جهاد او قتال پر هودل دا تاسو یو غلط سوچ دی او په هغه باندې دلته واقعیا نقل کی چې بنی اسرائیلو کې یا مخکنی امتونو کې یو قوم داسې وو. مفسرین وی چې حزقیل علیہ السلام هغه ټیم پیغمبرو او هغه خپل قوم ته دعوت ورکو د جهاد او هغه نه منلو او تختید الله غزینا. نو په یو میدان ورلو اول ته الله مړ کړلو. بیا هغه پیغمبر د الله نه سوال وکړو چې دا نه پوه دی پوهیږي نه الله پاکه. بیا الله پاک ژوندي کړلو. نو مرګ په جهاد کې نه ده. الم تر الى الذين آیا نګوریا کسانو ته خرجو چې غیوتیو من دیارهم د خپل کورونو نا کله چې وته پیغمبر دعوت د قتال ورکو د یری نو تختیدل وهم الوف او دا په زرګونو لګم نو په زرګونو خلکو حذر الموت د مرګ د یری نو وتیو یا الوف یو بل سره ډیر مینوا. نن سبا مون جهاد قتال ردی وجنه دوی زما بچو سره ډیر مینرا. الله فرمای دا غیم یو بل سره ډیر مینوا. فقال لهم الله فسوی دی تعالی پاک موتو مړشه. وګوره بیا کې فراغله نو فماتو بدی مړشو ثم احیاهم بیا الله دی ژوند کړو د پیغمبر په دعا سره. نو پته ولګی دا چې مرګ چې دی دا په جهاد کې نه ده او په نیټه ده. دویم تفسیر مفسرین دا کی چې دا یو علاقه باندې وبا راغلی و لکه نن سبا چې په دنیا راغلی را. نو یا کمزې باندې چې وبا رااله نو دال تر خلکو تختیدو. نو یو میدان کې حال تک دیر شو نو بسلته په الله مرګ راوستو. لہذا مرګ نه چې دی دا تیښت نشتا. څنګه چې په کمالاکه باندې وبا یا طاعون دا مرض راشي نو تیښت د مرګ نه د خلاصېدو ذریعہ نشي جوړې دی او نه په جهاد او یا طاعون په دې دواړو کې شاملې دو سره یا پاتې کې دو سره خامخا مرګ راځي. بلکې د مرګ د پاره الله یو وخت ټاکلی دی هغې کې کمې زیاتې نه وبا راوستی شي او نه جهاد. چې کنه ستا عمر 80 کاله الله لیکلی دی او ته کنه جهاد دلر نشي نو 80 به پوره شي او کتل نو 500 کې به مړ شي. نه چې کم عمر دی آبئی وبا د چا عمر کمول نشي چې دا چا نیټه پکې پوره یا به مري. په کومه آباده کې چې ثوابا یا طاعون وغیرہ وي نو ال تر بل زنه وتل یا دغه ځای د خلکو د دې نه تختیدل دواړه ناروا دي. دا مسله مفتی شفیع صاحب د دې آیات دلان خپل تفسیر کې چېړل را چې کوم کلی یا خار کې ثوابا خورشي نو هغه نه بل خوا تختیدل روان دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاد کې
د یوې بلې خبرې اضافه داسې وشته چې د بل ځای د خلق ولته تلل هم روان دي چې کوم ځای وبا شروع شي هلته نه به څوک ځي نه بل خوا او د بل ځای نه خلق به هلته هم نه ځي دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي حدیث کې راځي ان هذا السقم عذب به الامم یعنی دا طاعون یا وبا د دې په ذریعہ الله ستاسو نه پړوان دي کومونو عذابونه راوستي دي نو کله چې تاسو وره چې په یو ځمکه سوبایي مرض خور شوی دی نو هلته مزه او په کوم ځمکه چې دا مرض خور شي او تاسو هلته موجود یې نو دا غذا یا موزه په تیخت سره دا دواړه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي تفسیر قرطبی کې دی چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه د شام په اراده سفر وکړ د شام سرحد ته چې ورسېد نو هلته معلومه شوه چې د شام په ملک په امواس نومې ښار کې وبا خوره شوې ده کوم چې د شام په تاریخ کې د ټولو نه لویه وبا وه او ډېر مرګونه په هغې کې شوي وو دا ښار بیت المقدس ته نږدې و او دا وبا بیا ټول ملک خوره شوه او په هغې کې زرګونو صحابه او تابعین هم شهیدان شوي دي په دې وبا کې فاروق اعظم رضی الله عنه چې کله خبر شو نو هغه دننه ننوته په بارډر باندې هغه خپل فوج مرګري ځان سره ودروله صحابه کرام سره په دې خبره سره وکړه چې شام ته دننه لړ شو کنه واپس ځو مدینې ته هیڅ یو صحابي هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فرمان وو نه رو د دې باره کې چې کنه حکم څه دی چې لړ شو تا کنه ناصاپه یو صحابي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه وته وې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې یو حدیث اورېدل دی او وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاعونی درد یا یادګیرنه د طاعون چې کوم درد داغه یادګیرنه وکړه نو وی فرمایل چې دا یو عذاب دی چې په دې ځینې امتونو ته عذاب ورکړی شوی و بیا دې نه څه پاتې شو اوس یې حال دا دی چې دا کله ځي او بیا راځي یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا به ځي راځي نو څوک چې دا ووري چې په پلان کې ځمکه دا عذاب راغلی دی نو هغه په کار دی چې دغه ځمکې ته نه ځي او څوک چې په دغه ځمکه کې د وړاندې نه موجود دي نو د دې نه تښتېدو دپاره دا هغه ځای نه دې نه وځي دا روایت امام بخاری نقل کړی دی صحیح حدیث سے چې دا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا روایت پیش کو نو بس حدیث خو عمر صاحب ته میلاو شو هر کله چې فاروق اعظم دا حدیث واورېدو نو ملګرو ته وویل چې بس واپس ځو د شام د ملک نه ګورنر راغلی ابو عبیده رضی الله عنه هغه شام کې ګورنر و هغه په دې موقع موجود و فاروق اعظم چې کله د واپس لوې نو ابو عبیده ورته وی چې تاسو د تقدیر نه تښتئ هغه خو نه ګڼل که نه چې ته شام ته اوس نه راځې د تقدیر نه تښتئ فاروق اعظم ورته وفرمایل کاش چې دا خبره ستانه سیوا بل چا کړې وه یعنی ستانه د ما دا امید نه و که نه ته خو اکابر صحابو کې هوښیار سړی تا داسې خبره وکړه چې زه به د تقدیر نه تښتم مطلب یې دا و چې ستا د خولې نه دا الفاظ وتل د حیرانتیا خبره ده او بیا ورته عمر صاحب وویل آو مونږ د الله د تقدیر نه هم د الله تقدیر ته تښتو د الله د تقدیر نه د الله تقدیر ته تښتو مطلب یې دا و چې مونږ دا کار د الله په حکم کو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان هم د الله تعالی حکم دی که نه دا خو هغه ورته ویلي دي نو چې رسول وی چې داسې ځای ته مه ځئ نو زموږ څه کار دی چې مونږ ورته ځو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تیر شوي ارشاد نه معلومه شوه چې وبایي مرض د ځمکې نه تیښته د مرګ د یرې نه هم منه ده او د بلې ځمکې نه هلته ورتلل هم منه دي دې سره د اسلام دا بنیادي عقیده چې وتړلی شي چې چرته تلل د مرګ سبب نه جوړېږي او نه چرته نه تیښته د خلاصېدو سبب جوړېدی شي چې که نیټه چې ته نه وتښتې نو نه مرګ نه به بچ شي یا چې ته هلته لر شي نو که نیټه دې پوره نه وي نو هم به مړ شي دا عقیده خلکو له ګډوډي بیا دا حکم د ډېرو غټو او لرې وتو حکمونو نه ډک دی د بارني خلکو هلته تلو نه منع په دې وجه ده چې د مسلمانانو عقیده په دې خرابه نه شي چې دغلته د بار نه تلونکي کس مرګ دغلته د تلو په سبب وګڼلی شي یو سړی به هلته لړ شي مړ به شي خلک وی که دې نه وتلې مړ شوی به نه و دا هم عقیده خرابه ده
او دا شان بل حکمت دا ده چې تر خپل وسه پورې د تکلیفونو او مضر سيزونو نه خپل ځان ساتل واجب ګرځول دي زمونږ دینه. نو چې تال تزین ځانو له تکلیف کې ورچه دا غینه یو تدبیر دام دی چې د وبا زې تلړ نشي نو دام په حکم باندې تعمیل شو. او دا شان دغه زینا د مرګ د یری د تیخ د باندې زوم په ډیرو حکمتونو ده چې ولې وته راوځي. یو حکمت دا ده چې اجتماعي او عوامي حکمت ده چې پیسې او طاقت والا خلک خبره دغه دینه او تختی او غریبانان چې پیسې وسرني ای خو بدغه د پاتې شي هغه به د هیبت او وحشت مړ شي. لکه اوس ګوره نه ډیر خلک د هیبت هم مړ شدا کوم وبا چې شروع ده. بل دا چې د پاتې بیوسه غریبانانو رنزورانو پال پریز او انتظام بسوک کی چې رو خلق ته تختی او مریضان ال تک پرې دي هغه له خوبم علاج او خوراک ستاد داس زونه چې کوم لکیږي داغي کفن دفن لہذا داغ دینه تختا جایز نه را. بل حکمت دا ده چې دغه ځای خلکو کې د وبا د جراثیم نن وتل سلره خبره نه را کداغه دینه پتیختا کسان پلار کې دغه جراثیم په وجه بیمار شي نو پدی وستی ریږي چې لار کې راګیر دي کې کنه جراثیم نه تدرنن وتی او لار کې مرشي خناله کې بچته پروته زمره و غیره سپې بده اخري نو قبر بدیم نصیب نشي. نو د دې وجه نه لکه ابن المديني د علماء دا کول نقل کړل چې کم کس د وبا نه تختی هغه کله مروغ نه پاتې کیږي. دریم حکمت دا ده کچره دا خلق ځان سره د وبا جراثیم یوسی نو هغه زینو کې به وبا خورشي کوم ته جدي لړشي لکه دا وبا په چینا کې وا خدا غینه چې خلق فارش نور ملکونو ته راوړه کنه کچره دا محدود التپات شوی په دې حدیث عمل شوی دا ډېر زر کابو شوی وا کوم زوکو ته جدي تختیدلی کدی صبر او توکل کړی وي او خپل ځای باندې کلک پات شوی وي نو مرګ پنيټره وسم پدې کې بلا خلق او چې پکم دی راغلی ولتم بلا خلق ژوندۍ پات شو لګون تمړ شو اکثریت خو پات شو کنه. امام بخاری رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه ته خبر ورکړو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یحیی بن عمر روایت نقل کړی هغه وی چې ما ته عائشہ بیبي وې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تعاون په باره کې تپوس کړو چې دا څه شی دی. نو هغه ته خبر ورکړو چې دا یو بیماری ده اصل کې د عذاب په شکل نازله شوی وا او کوم خلکو لوا چې الله عذاب المنظور نو پاغي ودا بیماری راوستا بیا دل الله تعالی د مؤمنانو د پاره رحمت جوړ کو. نو څوک بندا د تعاون راتلو نه پس چې په دغه خپل علاقه کې په صبر او آرام سره پاتې شي او دا کې دلري چې هغه ته صرف هغه مصیبت رسیدلی شي کوم چې الله د در پاره لیکل دی نو دا څه کسبه د شهید عمر ثواب ملاويږي. او دا حدیث تشریح دا کوم کې چې ارشاد دی چې تعاون یعنی وبا شهیدګری او تعاون زپل چې دی نو دا شهید دی. نو دا دې کې ډېر وګت باس کړل مفتی صاحب ما تاسو مخ کې صرف هغه بنیادی خبره وکړې چې دغه زینا تیخ تمکوي ځنه خاص صورتونه دی وی چې استثناء دي د حدیث شریف د الفاظ چې فلا تخرجوا فرارا منه د دې معلومیږي چې یو کس د بل ضرورت یعنی د مرګ نه تیخ ته په وجه نه بلکې د سبل سکاری او دی لار شي نو دا من نه دی ګوري لکه یو سړی سکار د نو خو ضروری کار دی اخر راوتی شي وګوره دی یاري تختی چې مړ بشما نو حدیث کې دغه تیخ ته منه جدینو دار اغلی را دارنګ د کم کس چې دا قسم پخا کی دوی چې مرګ پنيټه ده او بیا د وبا زې تلار شي نو هغه مرواد خو عوام ولداس نه دی پکارو. او درېمه مسله ته دا مروته چې د مرګ لری د جهاد نه تیخته چې دنو دام حرام ده. نو ما دې نه ځکه وې چې دا نن سبا د دغه سره لګ تعلق ساتي حالات سره کنه چې دې آیات کې یو خبره دا و چې دې د وبا د یری نه تختیدلیو نو د وبا د یری تختیدل نه دی پکار چې بس الله سره کلی یا خو راضي تقدیر بدلیږي نه هغه علاقه ته عوام لتللی پکار او دا علاقه نه بغیر ضرورت راوتل نه دی پکار. علم تر الى الذين آیان ګوریا کسانو ته خرجو چې وتو من دیارهم د خپل کورونو نه د وبا د یرینا یا د جهاد د یرینا
وهم الوف او دی پزرگونو حذر الموت د مرگ د یری فقال لهم الله موتوا فسوی دی تعالی پاک مړ شه نو مړ شو ثم احیاهم بیا الله ژوند کړلو د پیغمبر په دعا ان الله بشک الله پاک لذو فضل علی الناس خامخا خاوند فضل په خلقو ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد د خلقو نه شکر نو باسی وقاتلوا فی سبیل الله دعوت قتال پدویم ځل او جنگی گئے دا اللہ پلار کی وعلمو یقین ساتے ان اللہ چ بیشک اللہ پاک سمیعن اوریدن کی ردواگانو دے علیم پود استاس پنیتنو ترغیب انفاق تا جہاد بغیر پیسون کی گی من ذا الذی سوک دے آکس یقرد اللہ چور کی اللہ تا قرضن حسنن قرض خیستا قرض یو تا پدی ہوئے لگا سنگا چ قرضدار قرض پزان لازم گنی اللہ در رحمت د وجنا د دې بدله پزان لازم کړی دا فیضاعفه پس دوچن کی داد د د پارا اضعافا کثیرا په دوچن کول ډیر سرا والله یقبض ويبسط الله تنگرا ولی فراخرا ولی یریګما فانفاق مال کمیګنا و الیه ترجعون او دی الله تب واپس کیږي علم تر ال الملئ دوی مواقع آیا نګوري هغه ډلتا من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسی رسول موسی علیہ السلام نا اذ قالوا لنبی کله چې وی دیتا نبی لهم چې دی تراغلو وبعث لنا کله چې دی وی خپل پیغمبر تا مقرر ک زمونږ د پارا ملکن یو بادشاہ یو جرنیل نقاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگ کو داغه په مشرک د الله په لار کې دا یو قوم او عمالقه ورا شړلیو ارست داغه ذکر راځي جالوت داغي مشرو د دې علاقې غستوي او د دې بچي او سخلک کې ध्यान کړو انو دی پیغمبر ته وې چې مونږ لا یو سپاسالار مقرر کا چې داغه په مشرک کې مونږه مقابله وکړو دا آیات په دې دلیل له چې جهاد او قتال با د امیر د امارت دلان لیکيږي قال وی وته پیغمبر هل عصیتم آیا امید کی دی شستا سنا ان کتب علیکم القتال کفرس شپتا سو جنگ اللہ تقاتلو دا چی جنگ بونکے اتا ہم معلومو کنا اگر تو یہ دسنا اللہ نے سوالو کما اللہ قتال فرس کی او بیاتا سو سس کی گئے زینا قالو دی وما لنا او سشوی دی منگلا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ بن جنگی کو دا اللہ پلار کی وقد اخرجنا او یقینا مونږه استلی شویو من دیارنا دخل کورننا وابنائنا ودخل زامننا زمون زامن التکید دی زمون کورنا غی گیر کړی دی فلما پیغمبر سوال کو الله جهاد فرض کو فلما پسر کلا کتب علیهم القتال چې فرض شو پری باندې جنگ نو کچلو شو تولوا مخواړو دی الا قليلا منهم مگر لګون ته پات شو دینا ډیرو چې دینو هغه انې باندې شروع کړي اسه بیلډو دی وشته لګره منافقانو او چې کله فرض شنو بیا انې باندې شروع کړي لکون ته پکې صحیح پاتې شو والله پاک علیم بالظالمین فو دې په ظالمانو چې جهاد نکي ظالم دی او الله وی ما ته معلوم دی وقال لهم نبيهم دی مشر غوښته وی دیتا پیغمبر ددی ان الله بشک الله پاک قد بعث لكم فتاکیک مقرر کړل تاسو لا طالوت امریکا طالوت بادشاہ مشر قالو دی اعتراض کو په طالوت باندې وګوره د الله په انتخاب اعتراض دا بنی اسرائیلو په ضمیر کېو نو پیغمبر خو پرېدا غي د الله په حکم به اعتراض کونو او ته چې الله دې مقرر کا مشر قالو ودی ان یکون له الملك علينا څنګه بشي د بادشاہي په مونږ باندې ونحن حق بالملك امونږ زیات حقدار یو په بادشاہي من هددنا ولي ولم يؤت ساعه من المال او نه د ورکړ شوی د تا فراخي د مال اعتراض په کدي غریب دی ادا وسمو تاسو یو غریب ودروي کنه ام پی ای او منه سټه ودروي اخل کو ته دله ووټ ورکې رومبه اعتراض وار سوګدا کې دی هو غریب دی ا غریب په پیو می اعتراض کی ها مالدار خو پرېدا کتا غریب ته وې چې دله ووټ ورکا او مې دله سره ورکندې هو زما په شان خار دې سکولی شي
مړه وې دا خو بني اسرائیل د الله په انتخاب اعتراض کړو او وجه دا بیان کړی وا چې دی غریب دی ولم یؤت ساعتا من المال دا مالدار سره پکار دی چې په ځای کې هر وخت شربت میلاویږي مټیایانی کپارا مې وروړي کپالاله همګل وګېړه ډکی کنا خلک خوګېړه ډکه غواړي چې پارسي نو هغه داسې مشرواړي مونږه آرام حلال سکو مونږ لري بس ګېړه ډکینو او دا اعتراض یو کو چې دی خو د وینځ پیدا دی نو دی وسنګ په مونږه مشرکیږي او دا تاریخ ورپسې راوېستو غریب پس مونږه زر تاریخ راو باسو د مالدار تاریخ نه ګورو چې دی څوک دی او چې غریب ته ایله سمشری ملاویږي نو بیا لړ شو داغه د پلار نیکه تاریخ راو باسو د پلار خو چمیاري کولا د پلار خو ترکانی کولا او د پلار نیکه خدا چل کو الګا دا خو سوک یو شانی سوک بل شان دا خو د الله فخره د پسې تاریخ راوېستو وې دې خو د وینځ پیدا دی دی وسنګ په مونږ باندې مشرکی اصل کې یعقوب علی السلام چې دی داوود علی السلام نو د یعقوب علی السلام یو ورور عیسو هغه باندې تانګو نو یعقوب علی السلام خپل ماما لوبان ابن لوط علی السلام دار د ماماو دغه د لوط علی السلام چې د هغه لور په اسحاق علی السلام واده نو هغه ته دا یعقوب خپل کور ته بوته دی ور باندې تانګو نو هغه ته خپل کور ته بوته نو دی ماما کړل وې دا نو چې دی لوي شو نو هغه ول خپل لور په نکاح ورکړه نو سموده پسې ول بل لورم په نکاح ورکړه او داغي په امت کې دا جایز او دوه خويندې په نکاح کې په یو ټیم او هغه دواړو سره وینځوي یوې سره وینځوا بل سره وینځوا نو یعقوب علی السلام د یوې خزینه د زامنو شو یوسف علی السلام او بنیامین او د بلنا زامنو شو او دغه شان د وینځونه وشو او ټول تعداد چې دینو دولس شو دا رسولو خزونه پیدا و نو دا تعلق چې دی نو دې پکې دا غوینځره طرف نه راغلی و خو رشتہ خو پلار پسې دي کنه زوی خو د یعقوب علی السلام وکنه نو دی ورپسې د مور تاریخ راوېستا چې ستا مور خو وینځوا ته خو د وینځه پیدای او پلار ته نه ګوري چې د دین نکیان د یعقوب علی السلام زامنو او د دنی کوم د یعقوب علی السلام زویو نو دا تاریخ ورپسې راوېستا قالو پیغمبر وتا ان الله بیشک الله پاک ورکړی دی پتاسو ما خود دې ورکړی چې زی بدل کما دا الله کړی دی وزاده او زیات کړی ردلا بسطن فراخی فی العلم والجسم علم کې او په جسم کې دا ډېر عالم سړی دی د قتال او جهاد په مسلو په ده والجسم ډېر حوصله والا همت والا سړی دی مضبوط سړی دی دا دو شرطونه دي د امیر د پاره مالداری نه په مالداري خو الله اعتراض وکړه د دوه خوبه بیان کړ پیغمبر علم الله ورکړه دی امیر چې جوړه چې عالمي جسم یې ول ورکړه دی چې همت والی چې هغه د مخ کې منډي وي نو په سب دی الله وبخي وې دې دا تیاو کالو بوډا پکړ کې وړي وړي وې دا زمونږ امیر دی او هغه عجز د ګرځې دوم نه کنه عمر داسي سي ته تلی اوی دا موږ د تبرک د پاره امیر کړه دی الګا تا قران کې درې کتل وزاده بسطن فی العلم والجسم بد دې عجز په خپل وخت کار کړی دی کنه وزوانانو کې او صلی والا همت ناک سړی را بار کا والله الله پاک یؤتی ملکه ورکی بادشاہی خپل من یشا چاته چوغاړي کله وینځ پیدا د کار سوق دی خو الله بادشاہ کنو بس بادشاہ دی بس الله ور کړی نو کتا زو کی زوري ویلې ته والله الله پاک واسع علیم پر اخر اوستون کړي پوه ده ټیک د غریب ده مال خدا الله پلاس کړي وربکی ولکنا وقال لهم نبيهم وی دیتا پیغمبر د دی یره دی خو خپل نه صبرې دل کنا یره مونږه د په مشره سم معجزه پکار را چې مونږ یقینو شي چې او الله مقرر کړی وګوره په خپل پیغمبرانو شک منو هغه وی الله نه سوال وکړه الله وی هغه صندوق چې تاسو نه جالوت تختول لري اپای کې تورات ده نو هغه صندوق اچ کله بنی اسرائیل سره وو نو الله بدیله فتح ورکولا اته غي تختولو نو دا غي په ملک وبار علی دا غي د وجنا هغه وی لرکه دا صندوق دا وس الله دی بیا را وسو پسو نو هغه صندوق غیانو باندې هغه دغه تړل ریړه هغه کې واچو
نو بعض روایتونو کې راځي چې ملائکه غوان را په مخ کړي او سره تعالوت کوړته راوستله او سره روایتو کې راځي چې هغه صندوق په اوا ملائکه را روان کړو او تعالوت په کور کې راکوس کو او دې ته وې چې دا د په مشره نه خرا وقال لهم نبيهم وی دې ته پیغمبر ددی ان آیت ملکه بشک نخد بادشاہ ددو ایاتیکم التابوت دا چې را بشتا او استاغ صندوق فيه سکینه چې پای کې آرام ده دکاره کې تورات پروتو نو تورات د الله کتاب وکنا نو قران چې څنګه سکینه ده سے تورات هم سکینه وا خو بیا لا خبره ده چې صحیح ګډوډ کړه یا سوپی پدې کې تورات پروتو وبقیه مما ترک آل موسی او باقی پاتې شوی هغه چې پریخو والد موسی علیہ السلام یعنی موسی علیہ السلام اوال هارون اوال د هارون علیہ السلام یعنی هارون علیہ السلام تحمله الملائکه روړي بدا ملائکه یا غړړه به را په مخ کړي او یا په واکه بر رواني ادي وته کتلو او بعد د بکین مرادلی چې په دې کې کونټي و د موسی علیہ السلام او نور تبرکاتو نو موږ تبرکاتو خلاف نه یو چې کم ثابتې په صحیح روایت سره واسه خود ساخته تبرکات چې دین واغ نشتا لګاو ډیر ورو کې یو تبرک خلکو راځته وو دا مرز چراغه نو دغه مشهور کړه وی په دې قران کې وخت پروتي چاوي یو اشتمه سپاره کې او چاوي سورته عنکبوت کې او کنه دې ته بیا وحي وشو وحي خو بند شوی را نبی علیہ السلام او دې چې دین دا مشهور کړه او یا وخت چې رواله او په وبو کې واچه او هغه وبوس کې نو کرونا ورته سنوي ښا سیندانان او ډاکټران هریان دی غیله چل ورځي او زمونږ پړ خدو بیا علاج راويست دومره پاسانه په دنیا کې د ټاپ ډاکټران سیندانان غیله په نری چې دا سبلاره چې دله څه چلو کو او هغه وی کده مون کنټرول کوم نو په دې کم اس کم 2 کال لګي نه په دوايي او ما پاکستانی او ډاکټر اورېدو چې مونږ ډېر زور لګو نو 18 ماه د په ویکسین باندې په تیارې لګي او دا ممکنه ده چې مونږه تیار کو نو کې دې شي الله دې په خپل ختم کې ترغه پورې بیا د دوايي ضرورت پېښ نشي او دلته خذ ولا علاج راويستا بس قران نواله ويخته پکې ګورا عقل برخه دی وشو قران کې ويختو مې آته ورځوا دا خلک لوري نو چې تو ورځيږي ويخته خو د قران د پاره خنه نه کنا خو لړکوته وی ورځوا خو په جمعات کې ويخته وینه په قران کې وینه دا لړکوي ويخته خو صرف په شاعرانو په شعرونو کې خوان کې چې هغه شاعران لګیا استا ويخته داسې او اج دې کوم یادي او داغه ويخته ته په ډوډۍ کې راشي نو سوره خبرې کې کرا اسی وی چې ويخته داسې اج ډوډۍ کې راشي هغه سووي کنا ډوډۍ هغه دل راو بغي او دا شان په پخکړې چې راشي نو ولټه واړي سره دارسو نو پخپل دغه چللې او ورو یو بو کې اچوي دله د ويختو نوم کا کنه وردی کا کرونا نه درځي جسم ته درنن بوزي دا او د دې ګنده خوراکونو د وجه نه جوړیږي کنه دا څه خبرې چې ويختو او دا د نبی عليه السلام ويخته دي چا سره دلیل چې دا نبی عليه السلام ويخته دي او دا قران خو اوس چاپ شوی د نبی عليه السلام کله تیر شوی دی دا ويخته په کې رقم ځای نه راغی دا اسه خود ساخته تبرکات دا خبره مکوي دا ډېر سخت ګناه ده شاه اسماعیل باندې شهید رحمت الله علیه هغه باندې هغه ټیم کم عالمان چې مخالف هغه په بادشاہ ته شکایت وکړه وې دې تبرکات نه مني د نبی علیہ السلام پڼې نه مني نو هغه راو وخته نو هغه ناشته او د نور عالمانو ناشته بادشاہ هم ناشته او د ځان سره یو طالب بوته او دا هډې روخيار خلکو او هغه قرآن مجید او بخاری شریف ورکړو وی چې ځکه आवाज وکم نو ته بدن نظر وړي نو هغه بار درولو انو چې دی لاړو نو بادشاہ دته وی ته تبرکات نه مني نو هغه وی ولې نه منم ما خو سویل نه دي نو وی راوړې هغه پانی نو یو کس راغی پانی نیولې وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پانی دي نو هغه ټول عالمان مولان پاسې درو بادشاہم او شاه سے خپل زیناستو پانه سي دو هغه یو کوم د تنو وایو چې دې بیا دبره دې پانه سي دو چې دې کې ناستلو نو هغه طالب تاوازو کوي دن راشه او قرآن مجید او بخاری شریف راوړل ځان سره نو چې هغه انن وته نو صرف شاه سے پاسې دو
न बादशाह पासे दो न दा नور مولا نو شاه سے بادشاہ ته وی بے ادب زیما او کنه تاسو هغه وی څه مطلب هغه وی دا پیجنې داسري ویاو دا قران دی وی پدې کې څه شک شته چې دا د الله کتاب دی وینا وی دا سری دا بخاری وی دې کې سدي وی دې کې پیغمبر حدیثونه او دا قران نه پس مقدس مکه صحیح ترین کتاب کم یو دی وی دا نو بے ادب تاسو یې کزو قران د الله کتاب دی بخاری د پیغمبر خبرې دي چې هغه دن راوړو نو صرف زپاسې دم چې پدې کې ستاسو شک نشتا او ستاسو را پړې پدې ماته دلیل خو یې کنه چې دا نبی علیہ السلام دی او کنه نو هغه بیا لا جواب وسره نو بدیل زور راولي تبرکات نه مني تبرکات د دین هغه تبرک بل شي د قران مجید نه پاره کې تورات پروتو تحمله الملائکه روړي باغی لره ملائکه ان فی ذلک لآیۃ لکم بشک پدې کې نخر استاسو لپاره د په بادشاہي